د سیلابونو له امله زیانمنې 270 کورنۍ چې د میدان وردګ ولایت سرې میاشتې ټولنې له لوري ورسره مرسته ترسره شوه. د یادې ټولنې مسؤلین وایي له بشپړې او شفافې سروې وروسته دا کسان پیژندل شوي. 270 کورنیو ته هغو کورنیو ته چې د سیلاب له امله ضرري شوي دي هغو ته مرسته کوو. دا مرسته د ترکیې اسلامي هیواد لخوا په مالي مرسته شوې ده چې افغانستان میاشتې دلته توزیع کوي. دا توزیع کجغاتو او سیدآباد، بندچک، جالیز، نرخ او په شمول د مرکز. زیانمن وایي سیلابونه ورنه کرنیزې ځمکې چې د دوی عایداتي سرچینې دي له منځه وړې. له اسلامي امارات غوښتنه کوي چې د سیلابونو د مخنیوي په موخه د ورته استنادي دیوالونه او بندونه ورغول شي. بارانونو خو موږ ته ډېر تاوانونه راوړي. موږ خپله یوه کوټه ولې د یوه زنانه کې زخمي شوله. موږ کلي ته ډېر زیات تاوان سیلبل دی. موږ یو د اوبو بند دی. موږ ته هغه بند هغه شي موږ ته بزخ ته ډېر پایدار ورسي. بس دا مرسته ډېره ګټه ده ځکه چې موږ ډېر غریب خلک یو، بیچاره خلک یو. دا ډېره ګټه ده. څنګه مې دا ده چې موږ ته بندونه جوړ کړي. په اول قدم کې بند ډېر ضرور ده او بیا استنادي دیوالونه جوړ کړي. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي تل هڅه کوي زیانمنو او اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي.